من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله مولانا العظيم. پتیر آیتونو مبارکو کې الله جل جلاله د نوح علیه السلام ذکر وکړو، دغه د قوم ذکر الله پاک وکړو، د قوم د بغاوت ذکر وشو، د الله د عذاب ذکر وشو، موږ ته عبرت پکې راکړی شو. په ګناهونو کې خیر نشته، د الله په مخالفت کې خیر نشته، د الله د حکمونو په مقابله کې خیر نشته، خیر د الله د دین په منلو کې ده. دا موږ ته یو سبق راکړی شو. الله پاک دغه مضمون د تاریخ دپاره یو بله واقعه ذکر کوي. دغه واقعه د هود علیه السلام د قوم ذکر کوي. هود علیه السلام چې د الله تعالی عادیانو ته لېږلی و، هغه ته یې پیغمبر کړی و. عادیان چې دا د ایرم بچیان، ایرم چې دا په بچو کې یو عادیان راغله، فکر ورسېده عادیان راغله، او بل چې دا سمودیان په یو نسل کې عادیان راغله، بل نسل کې سمود راغی، او بل کې عاد راغی. د عاد بچو ته عادیان وایي او د سمود بچیانو ته سمودیان وایي. دا د نوح علیه السلام په وروسته په 5مه پېړۍ کې دا خلک راغلي. 5مه پېړۍ کې دا خلک راغلي. د عادیانو ته عاد اولا وایي او سمودیانو ته عاد ثانی وایي. دوم عاد ثانی. د عاد ورور چې هود علیه السلام، الله پاک د هود علیه السلام د خپل قوم ته الله تعالی پیغمبر کړ. هود علیه السلام چې الله پاک پیغمبر کړ، د خلکو ته هغه واقعه مسله بیان کړه کوم چې نوح علیه السلام ذکر کړی و. خلک د الله بندګي ته راوبلل، خلک د شرک د عقیدې نه منع کړل چې د الله سره شریک نشته، او خلک تقوا ته راوبلل چې د الله نه ویریږي، لکه څرنګه چې د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام مخالفت کړی و، د خلکو مخالفت شروع کړ. او دا خلک بتپرسته خلک و، او بتپرستی باندې قایل و، هغې باندې عقیده وه. لهذا نوح علیه السلام مخالفت یې وکړ. د مخالفت سره بد نسبتونه هود علیه السلام ته وکړ. هود علیه السلام خپل بیان ورته وکړ، نصیحت ورته وکړ. او دا خلک چې د نوح علیه السلام ته ډېر نږدې خلک وو، هغه واقعه د خلکو ته یاد وه، په ذهن او دماغونو کې وه، خو بیا هم د خلکو بتپرستي ته مایل وو، بتپرستي یې کوله. حال دا دوی نه 5 پېړۍ مخکې دا ټوله دنیا د نوح علیه السلام په عذاب کې غرقه شوې وه. دوی ته دا واقعه هم معلومه وه، خو بیا هم نفس ظالم ده. تاسې فکر کړی د افغانستان په 40 کاله کې ډېر څه موږ ولیدل په سترګو باندې، ډېر عجیب امتحان موږ ولیدل. په زیادې باندې چې خلک توبه وباسي، صبر وکړي، سرکشي نوره هم سوا کېږي، بدعملي نوره هم سوا کېږي، بدنیتي نوره هم سوا کېږي. فکر دی لکه څرنګه چې زموږ دا حالت ته حال داره چې دا هر څه په سترګو وینو، هر څه په سترګو ولیدل. تر دې پورې خلک چې د روسیانو په خلاف باندې جنګېدلي وو، او د هغوی په امارت کې او د هغوی په قدرت کې د هغوی په دعوت لاندې فلکونو شیطان ورکړل شو. خلک وروسته غېږ بېرته ورکړه، بېرته روسیانو ته مطلب څه ورکړه، غېږ ورکړه. او دې روسیان تر اوسه د افغانستان هغه دیوالونه اوس هم هغه مرمۍ چې د اوس هم مطلب هغه ټول دیوالونه زخمي دي، لیکن هغه روسیان اوس بېرته دوستان شو. فکر دا ملک د چا د لاسه وران شوی و، د خلقیانو د لاسه. اوس په هر ځای کې د خلقیانو صفت کوي. یو ما سره بل ډریور راناستو، ما نه څه پوښتنې شروع کړې. پوښتنو کې ما ته وویل چې مولوي صاحب ما د نجیب ایوبي کتلې دي، او په هغه کې خو ټول د سولې ته د خلک رابلل، او آیاتونه او حدیثونه یې ویل. مله ګرانه زوړ تاریخ نه خبر یې وای، نه زوړ تاریخ نه خبر نه یې. وایي موږ چا د لاس پاکستان ته راغلي وو، ولې راغلي، مشکل څه و، ملک ولې وران څه دربدره ورسو، چا دربدره کړو، پسې دربدره کړو. دې پوه یو نه په دې پوه نه مله ځکه ملامت نه ځکه دا خبرې کوي. فکر ورسو هغه ټول جرمونه څنګه شروع پټ شو، خلک هغوی ته غېږ ورکړي، لاس ورته ورکړي. اس خبر همدا درته کوله، موږ په دې 40 کلني تاریخ کې څومره تحولات راغلل.
هغوی باندې خو بیا هم یو 1500 کاله پیړۍ کې 1500 کاله کې تېر شوي وو، ځکه هغوی بغاوت او سرکشي څه کړې وه وکړه. نوح علیه السلام هود علیه السلام ورته دعوت وکړ او د الله نعمتونه ورته ذکر کړ. د خلکو ایمان په هود علیه السلام باندې رانوړ. الله پاک په ډول د امتحان باندې 3 کاله په دوی قاطي راوستل. 3 کاله په دوی باندې قاطي راغله. کله چې په دې خلکو باندې قاطي راغله دا خلک ولګي توبه وباسي. په 3 کالو کې دا خلکو ډېر ښایسته ځمکه وه او ډېر ښه باغات وي او ډېر ښه ځمکې وي او ډېر ښایسته نیرونه وي، هغه ټول وچ شو. بیا هم دې خلکو توبه ونه باسله. چې توبه یې ونه باسله الله پاک په دې خلکو باندې یو عذاب نازل کړ. دا عذاب چې 8 ورځې او شپې په دوی باندې باد سرسر راغی. باد راغی، هغه باد ته ویل کېږي باد سرسر، توند باد. داسې توند باد و دا خلکو ته الله تعالی غټې تنې ورکړې وې عادیانو ته. د کجورو ډډو دا ډډونه چې څومره جګ دومره غټې تنې الله دوی ته ورکړې وې. بیخي غټ تنې الله ورکړې. ډېر پلن او ډېر جګ او ډېر لوړ خلک. هغوی په دې غرونو کې ځان ته سمڅې جوړولې ده، چې لوړ بلډینګونه لوړ جګ کورونه جوړ کړي. کله چې د الله په عذاب راغی دا خلک ولګې سمڅو ته ننوتل. دا بادونه دومره تیز بادونه وو چې د خلکو د سمڅو دروازې ماتې کړې او دا بادونه سمڅو ته ننوتل. دا لوی تنو ولا خلک د سمڅو نه داسې راوباسل لکه زمونږ په دې جومات کې چې پلاستیکونه پراته او بړبړکۍ راننوځي. بړبړکۍ پېژنې که او بړبړکۍ څه وکړي وروره هغه باد څه تاویږي راتاویږي. فکر افغانستان کې ډېر زیات بادونه دا رقم راځي او دا څه کوي وروره دا خلک داسې دا پلاستیکونه وباسي پورته کړي دا خلک یې پورته کړه او بېرته په ځمکه راوویشته. 8 ورځې او شپې په دوی باندې باد سرسر باد راغی. مفسرین فرمایي چې الله تعالی هر شی په مقدار باندې. یو شی د الله تعالی د تلې نه مطلب بهر نه وي، خو 2 شیان چې د الله تعالی په خپل مقدار نه ورالېږلي. یو د عادیانو دا باد سرسر دا بېطول الله تعالی رالېږلی او یو د نوح علیه السلام طوفان دا دواړه بېطول. الله تعالی یو خاص معیار ورته نه و ټاکلی که نه چې دوره معیار وروره مطلب څه شي وروره اسمان نه راکوزي شي دوره به د ځمکې نه راپورته شي دوره معیار به وي، بلکې الله پاک بس اسمان ته چې خزانې راتشي او ځمکې ته یې ونیسي دا اوبه راپورته. فکر دی او په همدغه ډول باندې باندې سرسر چې و دا هم د الله تعالی دومره سخت عذاب و چې الله تعالی دې ته نه وکتل دا څومره ده او څومره نه ده پرې راخوشې کړ. تاسې دې چې ده ته وګورئ چې یو سړی په سمڅ کې ناست دی دومره غټه تنۍ او دا دروازې مطلب د سمڅو ماتې شي او دا بادونه راننوځي او دا خلک داسې وباسي د هغونه د سمڅو نه داسې وباسي لکه څرنګه چې بړبړکۍ راسي او یو پلاستیک وباسي. دا به لږ توند وکړه ډېر توند ډېر توند داسې توند عذاب الله تعالی څه شي ورغله د خلکو باندې الله تعالی نازل. دغه واقعه الله تعالی موږ ته ذکر کوي. قرآن شریف دا څو کتاب نه ده، خو الله تعالی چې کوم واقعات ذکر کوي د عبرت لپاره ذکر کوي چې خلک ترې نه څه واخلي پند او نصیحت فکر ونیسي. الله پاک فرمایي وإلى عاد عادیانو ته موږ لېږلی وو اخاهم ورور د دوی هود علیه السلام. عادیانو ته موږ لېږلی ورور د دوی هود علیه السلام. معنا دا هود علیه السلام بهر نه و راغلی، دې قوم بچی و دې قوم ته الله تعالی لېږل کړی. قال هود علیه السلام فرمایل یا قوم زما قوم اعبدوا الله د الله بندګي وکړئ، د الله پاک بندګي وکړئ او ما لکم نشته تاسو لره من اله د یو معبود نه غیره پرته د الله، تاسو نه لره د الله نه پرته بل معبود نشته. افلا تتقون ای تاسو د الله د مخالفت نه یریږئ. افلا تتقون ای تاسو د الله د مخالفت نه یریږئ، معنا ویریږئ مخالفت مه کوئ. قال د هود علیه السلام قوم فرمایل قال الملأ لغه سردارانو پرون دا خبره ذکر شو همیشه د انبیاء او د نیکانو د علماء مخالفت سرمایدار وکړه، د خپل سرمایه باندې مستی او کبر او غرور د دنیا نه شوي. د خدای شانه که تاسو فکر کړئ 400 نشه شي د یو وخته پورې 400 نشه زی د نشو نشه زی خو د مال نشه سي چا کې نه وته بیا خماري سي د خدای شانه دا نه ورکیږي. نو همیشه د انبیاء مخالفت ست سرمایدار وکړه.
ځکه د هغوی خپل عیاشي طبقې څه خطر وي هغوی ته ګوته نیول کېږي دا کار مه کوه دولت ته خطر وي خلکو باندې ظلم مه کوه ناروا مه کوه نو په دې وجه باندې هغوی خطر احساسوي نو د انبیاو څه کوي وروره مخالفت قال الملأ لسردارانو مشرانو مالدارو هغوی دا خبره وکړه الذين هغه مالدارو خلکو کفروا کافرانو من قومه د قوم د هود علیه السلام نه انا لنراك یقینا موږ تعالی را فی صفات فقمقلتوب کې انا لنراك یقینا موږ تعالی را فی صفات فقمقلتوب کې بیا قلی ستا خبره کې وانا یقینا لنظنك من ګمان کو پتا باندې من الکاذبین د دروغجنو نه فإنا لنظنك من ګمان کو پتا باندې من الکاذبین د دروغجنو نه دروغ وایي زه پیغمبر نه قالوا فرمى هود عليه السلام ای قوم یا زما قوم ليس بي صفا زقمقل نیمه فما قمقلتوب نستای فما باندې قمقلتوب څه معنی زقمقل زقمقل ځکه انبیاء په ټول مخلوق کې د الله په مخلوق کې عقلمن مخلوق هغه انبیاء که سره د پیغمبر اسلام دغه ته سیاست ته سره سوچ منس پیغمبر اسلام په لږ وخت کې په لس کال کې څومره فتوحات کړي دي او څومره کم مرګ کړي او څومره خلک په اسلام کې د خلک سره حیران پیغمبر اسلام مبارک په جنگونو کې زر کسان مردار شوي دي په 15 غزاګانو زر نفر مردار شوي دي او صحابه کرام غالبا د 300 نه پورته 200 نه پورته صحابه کرام شهیدان شوي دي او فتوحات کم ځای ته رسېدلي د ټولو قومونو سره د دشمنانو سره څه طریقه باندې برخورد کړی دی او څنګه دا خلک جذب کړي دي څنګه استخبارات سره وګورئ استخباراتي کتاب موقوت ما تعجب وکړي الله پاک د انبیاء تعالی سره عقل ورکړي دا استخباراتي نظام څومره قوي نظام یقین وکړي چې چا به معمولی اراده وکړي مسلمان په خلاف پیغمبر اسلام بیا وګړي استخبارات دومره قوي استخبار په هغه زمانه کې سپیکر په ډیر ساده توپ ژوندۍ کې مال او متاع هیڅ سره نه پوج نه سو د مدینه منورې خالی او جماعت دا هم وزارت دفاع دا هم قضا هم د مهاجرینو غریب غربا او وزارت د یو جماعت د ارڅ د یو جماعت نه دفتر مختلف چي نه دا ټول نظام خل د یو جماعت روان بس دا ټول نظام د یو جماعت نه چلی سره ایران پاتې دا سره کوم نظام فکر بس خلک د شو تابع خلک سپیکرو کوي کله پیغمبر اسلام مبارک وفات کېده په دې مرض کې یو سړی ولېږله جنگ اسامه په مشر ابو بکر او عمر داخله ټول لاړ علي سپاتس ځکه پیغمبر اسلام لري عباس هم پاتس دی یو ځای پورې ورسېدلی نو پیغمبر اسلام مبارک مر خبر ورغی محدود کسان چې تراله نور ټول نو ګرانو بس دا خبره نه بس بیا واپس یا غم کې شروع شو نه بس دی جيب خلک دی کوماندي خلک چې مړه بس مړیو بس ژوندۍ سه ژوندۍ داسې نه زور نه غصه د کمچینه نه بند پیغمبر اسلام بندي خانم چې ما خو ځین کې نه راځي چې خاص بندي خانه او جمعه کې یو کس په وټاړه واده هغه به ته توبه واسه خوشاله دی فکر د دسي بندي خانه د دسي کته د دسي فوت او دغه غټ نظام چلی سره حیران پاتې نو انبیا څنګه دي ډیر عقل ام خسته په صورت کې خسته ټول عیبون نه پاخله او د عقل د نگاه پوره خلق دا څوک انبیاء السلام يقول زق مقني ولكني رسول من رب العالمين ذا رسول ما رب العالمين ده ترى دي لهجه سوره مزدار لهجه نرم لهجه سبحان الله من خوص بزر سيسي بتصير دانګي راخلي تاسو ما تقما تاسو سکري دا غوي لهجه سوره نرم لهجه ذا رسول ما ده رب العالمين ده ترى وبلغكم رسول تاسو لرسالات ربي پیغامونه در رسول تاسو لره پیغامونه در خپل وانا لكم زستاسو لره ناصح خير خايم امين امانت ګری خير خايم امانت ګری تاسو خير دورو
خپل هدف مې نشته کې غرض مې پکې نشته. دوی ویل چې ته خو یو سړی زموږ د سړو نه او تا هم باندې څه بهتري ده چې ته موږ ته د پیغمبر کېږي. دا څنګه چل ده دا څنګه چل ده. دی مبارک ورته فرمایي او عجبتم ایا تاسو تعجب کوئ؟ دا خو تعجب خبره نه ده. او عجبتم ایا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راغلی تاسو لره ذکر پن من ربکم ستاسو د رب د طرف نه علی رجل په یو سړي باندې منکم چې ستاسو نه ده علی رجل په یو سړي باندې منکم چې سړي څه وظیفه ده لینذرکم ستاسو د الله د عذاب نه ویری لینذرکم ستاسو د الله د عذاب اے خلکو خدای مو لیر کړی څو ورځې کاله مخکې مطلب د نوح طوفان راغلی خلک الله غرق کړه ستاسو په شان مخالفت وکړ تاسو د هغوی جانشینان یاست څه یاستئ جانشینان د هغوی په ځای آباد شئ واذکروا یاد کړئ اذ جعلکم کله چې الله وګرځولې تاسې خلفا جانشینان د هغوی په ځای باندې من بعد قوم نوح پس د قوم د چا نه نوح علیه السلام کله چې وګرځولې تاسې خلفا خلیفګان څه معنی د هغې جانشینان د هغوی په ځای باندې پاتې خلک پس د قوم د نوح علیه السلام بیا وزادکم زیات کړي تاسو لره په الخلق په جسم کې بسطتن پراخي غټې غټې تنې درکړي وزادکم زیات کړي تاسو لره په الخلق په جسم کې بسطتن پراخي الله غټې غټې تنې درکړي فذكروا یاد کړئ الله د الله رحمت نعمتونه یاد کړئ فذكروا یاد کړئ الله د الله نعمتونه لعلکم د دپاره تفلحون ستاسې کامیاب شئ د دپاره څنګه شئ کامیاب شئ قالو دا خلک مشرکان د الله سره په ګڼو خدایانو باندې قایل او دوی د خپلو پلرونو تقلید کوي لکه دا موږ چې دا رواجونه ډېر رواجونه داسې لرو چې د شریعت په خلاف دي بیا هم رواج هم راټینګ کړی که څومره دنیا خلک راته وایي چې دا شی ګورې رواج ده مه کوئ موږ وایو شرم ده څه شرم ده ډېر رواجونه موږ کې شته زموږ خوستان دا قومي جرګې اکثر په رواجو بنا دي او دا نور ژوندي هم څه دي وروره په رواجو باندې بنا دي خپلولیان هم اکثر په رواجو بنا دي ودونه غمونه په رواجو بنا دي که هر څومره خلک مو ته نصیحت کړي موږ څه وایو خلک بیا څه وایي خلک به بیا څه داسې نه وایي چې خدای به څه وایي خلک به څه وایي دا هم د تقلید باطل تقلید وایي قالوا دیوتو ویلې اجئتنا یا راتکړی ته موږ لره اجئتنا آیا تا راتکړی موږ ته آیا تا راتکړی موږ ته مانه ښه کار دم لګ آیا تا راتکړی موږ ته لنعبد الله چې بندګي د الله پاک وکړو وحده ځان ته یوازې د الله لنعبد الله وحده ځان ته د الله بندګي ځان ته د الله بندګي وکړو بوتانو بندګي ونه کړو ونظر مفردو ما هغه څه کان یعبدو آباؤنا چې زموږ پلرونو د هغې عبادت کوي ونظر پرېږدو ما هغه څه کان یعبدو آباؤنا چې زموږ پلرونو د هغې عبادت کوي او که ډېر دړکې راکوې نو عذاب دې راوله فأتنا راته وکړه موږ لره بما په هغه عذاب تعدنا چې ته موږ سره وعده کوې راته وکړه موږ لره په هغه عذاب چې ته موږ سره وعده کوې ان كنت که من الصادقین د رښتینو نه دروغ ووایې دروغجن یې او که رښتیا وایې نو تکړه شه قال هود علیه السلام مبارک ورته وفرمیل قد وقع یقینا واقع شوی ده علیکم په تاسو مانه فیصله شوې ده په تاسو ده واقع شوی په تاسو باندې فیصله شوې ده په تاسو باندې من ربکم د جانب د رب ستاسو نه رجسن پلیتي ځکه بتپرستي پلیتي ده بتپرستي پلیتي او وغضب او د الله عذاب د الله غضب فیصله شوې اتجادلونني اتاسه جګړه کوي د ما سره په اسماء په هغه نمونه کې سميتموها ستاسو وتیخي دي د بوتانو خبرو نمونه کې دا پلانې بودا پلانې دا د پلاني واقدار ده د پلاني واقدار ده د پلاني واقدار ده او دا عجيبه خبره ځکه نه د سیموس په دې پیشرفته زمانه کې اوس خلک بت پرستی کوي د هندوان سره رسیدلي خلک د تعلیم د نظام دغه د نظام اوس خلک لګي مختلفو شیانو عبادتونه کوي یوازې غوانه ګورې سي غوا ډېرو مختلفو شیانو بندګي کوي د فرانسیا د بودایان څومره رسیدي بودایي ملکونه څومره رسیدي دا ټول څه بت پرستی کوي
یا شیګان ګوره ته مسلمانان غوړه زیارتونو سره روزان سولي رسول اتجادلونني تاسو جګړه کوي د موږ سره فی اسماء په هغه نومونو کې په هغه نومونو د بوتانو دي ښه سميتموها تاسو نومونه ورته کې دي انتم تاسو وا باکم تاسو پلرونو تاسو پلرونو ما نزل الله على ند نازل کړه بها په دغه بوتانو په عبادت باندې من سلطان صدرین ما نزل الله على ند نازل کړه په عبادت د بوتانو باندې صدرین فانتظروا انتظار باسي اني زسي معكم تاسو سره من المنتظرين د انتظار کوونکو نه انتظار باسي تاسو سره د انتظار کوونکو سره یې فانجينا ما نجات ورکو چاته هود علیه السلام په یو ځای کې سره د خپل ملګرونو د الله شان د عذاب سره راغلی دا ټول د تیز عذاب دې هیڅ تکلیف نه اوس ابو رزمي په فیسبوک کې کتل د چین کې ډېر خلک اسلام مشرف کوم ناروغي سره غیر مسلمان ته نه رسېدلی ټول دوی کې مردار شوي فکر او دا هغه عکس مې ولید د مشر چې خلک به منع کول چې تاسو د الله نوم واخلئ په ډوډۍ باندې د هغه نوم واخلئ د چین د صدر نوم واخلئ دا مې څوک کرته په خبرو کې اورېدلي هغه په جوماتونو ته باندې ګرځي د مسلمان ته دعا وکړي چې خدای پاک د عذاب جوماتونو باندې ګرځي دا ما خپل جومات کې هغه مول دستا مردا ورغلی او بل جومات کې چې د خلکو ډېر منځونه کول او ډېر خلک په اسلام باندې مشرف شو ځکه د عذاب هغه ته نه ورسېدل مسلمان ته نه ورسېدل دا دوی مردګان ته رسېدل او خدای پاک څه کوي نو داسې عذاب باندې اخته څوک یې نو صحیح داسې عذاب څوک یې نو دومره نری دومره کمزور دومره باریک عذاب او ټول ته ورس پمې او سرونه ټول پټ کړي فکر ته تاسو کله درې دي کنه ټول ځاونه پټ کړي دي سلامت کارونه بند کړي فانتظروا تاسو انتظار باسي اني ذ معكم تاسو من المنتظرين دي انتظار کوونکو نه البته کوم مسلمانان دي وایي دا افغانان چې مسلمان عذاب دې ګرځي او دوی سیده ټول وایي تړلې څه ستا خو ډېر ښایسته عقیده ده که زه تقریبا نن څو کاله مخکې 10 کاله 12 کاله 11 کاله مخکې یو ځای ته راغلم هغه ته تللی یم سوات غرونو ته تللی یم بیا داسې په ډین باندې راغلم په ارام چې یو ځای کې ایسار شو په یو ځای کې دومره ځای لکه دا ځای او زموږ دا بازاره پورې دومره ځای دنیا خلک دی خو اخوا ولاړو زما په سلو کې 90% د مر چانس و دا 10% د هغه په چانس بچ کېدلو چانس او دا ټول خلک ولاړو ایران ولاړو ښه به په شوق باندې کلمه وویلې آیت کرسي مې وویلې امتبرا مې وویلې ایمان مجمل ایمان مکمل او یلم یکړو دیارلس یې درز را باندې راغی دا یې لاس مې خوږ شو خو نور الله پاک بچ کړم که نه فکر ورسېد خو ښه مې زړه مطمئن و الحمدلله زه ولاړ څه کوي مسلمان خو مؤمن کیسه کې اوسې درسته بس ایمان انسان ته ډېر ډاډ ورکوي فکر نه دا ډاډ چې کوم ایمان کې صدا چا کې نشته کوپر کې دا ډاډ نشته الحمدلله فانتظروا انتظار کوئ انی معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه فانجیناهما نجات ورکړل لره والذین هغه کسانو لره آمنوا ایمان را معه چې د سره برحمت په خپل رحمت سره منا چې د خپل طرف نو په مخ کې داوود علیه السلام چې راتلل نه داسې په کوم ځای کې نه راوته کوم کور کې کوم ځای کې دغه علاقې باندې بيخي باد لګېدل نو دا ټول علاقه څنګه کړو ټول خلک تباه کړو برحمت په خپل رحمت سره منا د خپل جانب نه وقطعنا من پرې کړو دابر الذین دا جرله دغه کسانو نو بیخ کنه بیخ ته هغه کسانو کفرو سي کافرانو کذبوا چې نسبت درو کړو بی آیاتنا زمون آیاتونو ته وما كانوا مؤمنين دي مؤمنان ذكى على فضل عذاب وما كانوا مؤمنين دي مؤمنان يا الله ناستين بقول الباقي قبول من إله متعال من الدين نسيك بواقعات المكسبات نسيك على استاذ رحمتنا وميدون فيدا استاذ عذابون نيرا فيدا على جند في الإسلام كنسيبك نار في إيمان نسيبك د امتحاناتو نه الله پاک وسره الله د امتحاناتو نه مسو حضر مجلس تعالی خیر
پریشانګان مولا تعالی ختم حق حوایج مولا تعالی پوره کړي الله پاک والدین او ټول حقداران مولا تعالی